لاس واخل رازا لشرارت نور مذهب شال امارت لاس واخل رازا لشرارت نور مذهب شال امارت نور مذهب شال امارت. د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په رسنیو کې داسې اوازه ده چې ګواکې د امریکا د دفاع وزارت په حواله یو رسنیز شوی سند ده چې د دې سند له مخې ویل کېږي افغانستان د ترهګرو مرکز بدل شوی ده او ترهګر په دې توانیږي چې د افغانستان څخه د اسیا، اروپا او امریکا هیوادونه په نښه کړي. څه هم معلومدار ده چې دغه سند یو جعلي سند ده. دغه ډول سندونه یوازې د استخباراتي ادارو له لوري خپرېږي. اسد دورانی د جاسوسۍ، پیښلړ او د جګړې د وهم کتاب کې لیکي ټول استخباراتي ادارې کوښښ کوي چې رسنیو ته لاسرسی ولري او له دې لارې خپلو موخو ته د رسېدو لپاره لارې اسانه کړي. دی وایي په دې برخه کې امریکایان او برتانویان له نورو مخکې دي. کله چې دوی وغواړي په کوم هیواد کې جګړې رامنځته کړي، دوی د رسنیو له لارې هلته مخکې تر مخکې د جګړې لپاره چاپیریال په جوړولو، د ذهنیتونو په آماده کولو او په نورو داسو کارونو لاس پورې کوي چې د جګړې رامنځته کولو سره مرسته کوي. دغه ډول سندونه هم کاملا استخباراتي بڼه لري. د افغانستان اسلامي امارت مرکزی وایان ښاغلي ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې په دې اړه یو ټویټ کړی ده. ښاغلي ذبیح الله مجاهد ویلي د امریکا د دفاع وزارت په حواله رسنی شوی جعلي سند د همیشنی پروپاګند یوه برخه ده. ځینې غربي رسنیو راپورونه خپاره کړل چې ګواکې د امریکا د دفاع وزارت یو ډاګیزه شوی سند ښیي چې افغانستان په اصطلاح د ترهګرۍ په مرکز بدل شوی ده. موږ دا ادعا په کلکه ردوو. افغانستان د سیمې په کچه په یو امن هیواد بدل شوی ده. د سږکال کوچنی اختر یې تر ټولو ښه بیلګه ده چې له نیکه مرغه په ټول هیواد کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده ترسره شوې. همداراز په سیاسي او ډیپلوماټیکه برخه کې هم له نړیوالو سره مسلسل پرمختګونه او تعامل شاهدان یو. په داسې زماني مقطع کې بې مسؤلیته ادعاوې او خودساخته اسناد خپرول د هغو استخباراتي مغرضو کړیو کار بولو چې په افغانانو یې دغه حالات نه لورېږي. د افغانستان اسلامي امارت په خپل هیواد باندې بشپړ کنټرول لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل ګاونډي هیواد د امنیت په ضد استعمال شي. ښاغلی مجاهد زیاتوي خصوصا د داعش غوندې فتنهګره ډله سخته ځپل شوې او د محوه کېدو په حال کې ده. دا چې اسلامي امارت له تعهداتو او عملي اقداماتو سره بیا هم افغانستان نړۍ ته خطر معرفي کیږي، د دې پر ځای دی دلته د موجود امن، ثبات او اسلامي امارت د مثبتو پیغامونو هرکلی وسی. دا ډول مغرضانه راپورونه د دې ښکارندوی دي چې امریکا کې ځینې کړۍ لا هم د افغانستان له خلکو سره له کینې او دښمنۍ څخه نه دي لاس په سر سوي. ټول باید پوه شي چې اوس عامه ذهنیت په دا ډول ناکامو هڅو نه تیریستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې په لومړي ځل لپاره د اختر 3 ورځې پرته له دې چې کومه امنیتي پیښه رامنځته شي تېره شوې ده. په تېرو کلونو کې به افغانان اختر ته تر اوربند ډېر خوشحاله وو، ځکه په اختر کې به اوربند کېده. هلته به هره ورځ 300 نه تر 500 پورې انسانان وژل کېدل. خو اوس دغه هیڅ هم نشته ده. دا د په اختر کې هم پرته له دې چې یو کوچنی امنیتي پیښه رامنځته شي، اختر الحمدلله په ډېر ښه توګه په افغانستان کې تېر شوی ده چې هیڅ کومه امنیتي پیښه نه ده ترسره شوې. په دغسې وخت کې داسې ادعا کول پرته له دې چې د افغانستان پر ضد تبلیغات وي نور هیڅ هم نه دي.